ان يرى الله بالعين، آیا الله په سترګو باندې لیدی کیږي؟ دا اهم سوال دی. آیا الله لیدی کیږي او که نه؟ نو جواب یې داسې ورکړی دی چې اتفق المسلمون على ان الله لا يرى في الدنيا. وی په دې باندې اتفاق دی چې الله په دنیا کې نه لیدی کیږي. بعضو خلکو دلته شذوذ کړی دی خو هغې له څه اعتبار نشته. دا خبره یاده کوي چې د الله لیده دوه قسمه دي، یا په دنیا کې یو قسم د الله لیده په څه کې په دنیا کې، او دویم د الله لیده په آخرت کې. نو د الله دیدن په دنیا کې کول او د الله دیدن په آخرت کې کول د دوه مسلې دي. اول دغه مسله حل کوو چې آیا د الله دیدن په دنیا کې کیدی شي او که نه؟ نو جواب دا دی چې د الله دیدن په دنیا کې قطعا نشي کیدی. هیڅ څوک داسې نشتی په دې دنیا کې چې هغه دې د الله دیدن وکړي یا یې دیدن کړی د الله. او په دې باندې ډېر زیات دلایل دي خو موږ تفصیلي خبرې نه ځو، مختصر د ملګري به پوه کوو او یو دلیل دوه به پیش کو. په دنیا کې الله نه لیدی کیږي، په ویښه باندې په دنیا کې الله نه لیدی کیږي. یو دلیل په هغې باندې د موسی علیه السلام واقعه ده. الله وی کله چې موسی علیه السلام راغی مقرر وخله وکلمه ربه، الله ورسره حقیقي خبرې کړې د موسی علیه السلام سره، څنګه چې الله د شان سره کوي. دا خبرې پې د الله ډېرې خوږې ولګېدې. نور موسی علیه السلام ته خو دا پته و چې الله نه لیدی کېږي، خو دا خبرې پې د الله ډېرې خوږې ولګېدې. نو غیر اختیاري د خولې نه ووتو، قال رب أرني أنظر إليك. یا الله وی ځان راته لږ وښایه چې ویلې نه خبرې پې ډېرې خوږې ولګېدې. نو چې د دې رب خبرې دومره خوږې دي نو چې دې رب ته په کتو کې څومره خوږې. وی الله که ځان راته راښکاره کړي تا به ووینم. قال لن تراني، الله ورته نه ما نشي لیدلی، ولكن انظر إلى الجبل، وګوره دې غر ته، فإن استقر مكانه، که چېرته دا غر په خپل ځای پاتې شو سیدمته وما ویني. نو کله چې د الله د نور یو نری معمولي تجلی او جلک راښکاره شو، الله وی غر څه شو؟ ریزه ریزه شو. وخر موسی صعقا، او موسی علیه السلام راولید او بېهوشه شو. نو دې نه ښه واضح شو چې الله نه لیدی کېږي په دنیا کې. که الله لیدی کېدی په دنیا کې خو موسی علیه السلام به لیدلی وی. بل دا چې عایشه رضی الله عنها روایت دی، وایي چې څوک تا ته دا وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل رب دیدنې کړی دی نو دروغ وایي. دا صحیح دی چې د معراج په شپه باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اسمانونو نه برتلی، سدرة المنتهی ته رسېدلی او د الله سره برای راست خبرې هم شوي دي، خو لیدلی یې نه دی، الله یې نه دی لیدلی. زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم او موسی علیه السلام چې دوی په شان غټې هستیانې د الله دیدن نشي کولی په دنیا کې، نو بل څوک دی چې دیدن به وکړي د الله. نو الله په دنیا کې د مخلوق نه به پرده کېدی. او کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه شو چې یا رسول الله خپل رب دې لیدلی وګوره، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نور، هغه یو نور یو رڼا وه. انا ارى، ما څنګه لیدلی وې، یعنې منځ کې پرده وه، ما څنګه لیدلی وې. نو صحیح خبره دا ده د قرآن او د حدیث په رڼا کې چې رب العالمین په دنیا کې په ویښه نه لیدی کېږي او نه چا لیدلی دی. او دې جسمونو کې دغه طاقت نشتی چې د خپل رب دیدن وکړي په دنیا کې. آخرت کې ګوره چې کله الله په جنت کې راښکاره شي هم بېهوشي به راځي په دې خلکو باندې.
نو دویم دیدن کول د الله په آخرت کې نو په آخرت کې بیا د قرآن او د حدیث په رڼا کې دا خبره یاد ساتئ چې آخرت کې به مؤمنان د خپل رب دیدن کوي په آخرت کې به مؤمنان د خپل رب څه کوي دیدن کوي په دوو ځایونو کې په ارض محشر کې او په جنت کې په دې باندې خو قرآن او حدیث کې بېشماره دلایل دي الله څه وایي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بعض مخونه به الله وي په هغه ورځ تر و تازه پړقېږي به کوي به څه دا مخونه وایي خپل رب ته به ګوري واضح دلیل دی په دې باندې چې د الله دیدن په آخرت کې دا به کېږي جنتیان به یې کوي هر چې جهنمیان دي نو کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون الله وایي چې نه دوی به د الله نه په آخرت کې په پرده کې الله به نشي لیدی نو غیر مسلمه دوی نه په دنیا کې الله لیدی شي او نه په آخرت کې هر چې مؤمنان دي دوی په دنیا کې نشي لیدی الله که یې کوم ځای کې به یې په آخرت کې به یې الله اکبر او یاده کړئ دا خبره چې په جنت کې د ټولو نه اوچت نعمت دا دی د ټولو نه اوچت نعمت چې خپل رب دیدن وکړي او په جهنم کې د ټولو نه غټه سزا دا ده چې د الله د دیدن نه به په پرده کې دا په جهنم کې غټه سزا ځکه د یو عالم نه چا تپوس وکړو وایي د جنت په باره کې راته ووایه جنت کې څه دي وایي جنت کې د الله دیدن دی دا ټول نه غټ نعمت دی په ټولو نعمتونو کې غټ نعمت هغه د الله سبحانه وتعالی دیدن کول دي او حدیث کې راځي چې کله جنتیان جنت ته ننوځي او جهنمیان جهنم ته لاړ شي نو الله به د الله د طرف نه به اعلان وشي جنتیانو ته چې تاسو سره ستاسو رب یو لوز کړی هغه دله درکوي نو یو روایت کې داسې دي چې هغه وایي چې الله خو زموږ مخونه سپین کړو او موږ یې جنت ته راوستو دا دومره اوچت اوچت نعمتونه نور څه دي چې الله یې موږ له راکوي نو اعلان به وشي د الله د طرف نه چې هغه دا دی چې زه تاسو نه راضي شوم د همیشه دپاره دا اعلان به کېږي پاتې وی دا دی چې زه تاسو نه څه شوم د همیشه دپاره راضي شوم بس چېرته به تاسو نه ناراضه کېږم او دویم دا بل روایت کې داسې راځي چې نه تاسو سره ستاسو رب یو لوز کړی و او هغه دا چې تاسو به خپل رب وینئ د هغه دیدن به کوئ پاتې دي که نو هغه پرده به اوچته کړی شي چې کومه د الله او د مخلوق په منځ کې ده نو جنتیانو نه به ټول نعمتونه هېر شي ټول نعمتونه به ته هېر شي چې کله د خپل رب وینئ او به څه ناشنا وخي او حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تاسو به خپل رب داسې وینئ لکه څنګه چې تاسو د څوارلسمې سپومۍ وینئ یعنې مطلب څوارلسمې سپومۍ چې خلک کیني نو سره شوته جوړېږي هر سړی په خپل کور کې ویني او ښه صفا ویني دقې شان به د الله دیدني په جنت کې دې دپاره به رش نه جوړېږي دې دپاره به ګڼه نه جوړېږي دا نه چې چاته ښکاره شو چاته ښکاره نه شو ټول به د الله دیدن کوي بیا د الله دا دیدن په آخرت کې او په جنت کې دا د اعمالو مطابق دی او د جنت د مرتبو مطابق دی بعض خلک هغه دي چې په جنت کې به په دومره اوچتو مرتبو کې چې د ورځې به 2 پیرې د الله دیدن کوي سحر به هم کوي او ماښام به هم کوي سبا بېګا به د الله دیدن کوي بیا بعض دوی نه درجه کې به لږ کمي په ورځ کې یو پیر به دیدن کوي بعض به لږ کمي په 2 ورځو کې او په دې ترتیب باندې او ټول جنتیان به د جمعې په ورځ د الله دیدن کوي د جمعې په ورځ به ټول د الله دیدن کوي نو بعض به پکې هغه چې په هفته کې به صرف د الله دیدن کوي او دې ورځ به د ټولو انتظار وي او څنګه به ورته انتظار نه او ملاقات به د چا سره کوي د الله سره به کوي خبرې به د الله سره کوي وی بعض روایتونو کې راځي که نه الله به پکې ووایي د یو نیم ته چې کله د الله ملاقات ته راښکاره شي پلانیه
اته چې په پلانې ورځ او پلاني ټیم دا ګناه چې دې کړې وه نو هغه به غریب په یره کې شي او سمه یره به پرې راشي چې دا خو زه تباه شوم یا الله وایي تا زه بخلی نه یم نو الله به ورته وایي بخلی مې ځکه په دې جنت کې ناست خو هسې رایت مې ته کړه چې داسې کار دې کړی و داسې نافرماني دې کړې وه یو هغه وخت به چې کله به مؤمنان د الله دیدن کوي او حدیث کې راځي په دنګو دنګو منبرونو باندې به ناست شي منبرونه د نور د ملغلرو د سرو زرو د سپینو زرو د هغې نه جوړ شوي منبرونه به یو مؤمنان به پرې ناست د خپل رب دیدن به کوي څومره ښایسته وخت به چې هغه رب موږ وینو د کوم رب دپاره چې موږ دا بندګي کوو د کوم رب نه چې موږ یریږو د کوم رب نه چې موږ امیدونه ساتو د کوم رب دپاره چې موږ هر څه کوو د دې رب د لیده به څومره مزه کوي یوازې په دې دین کې دومره خوند دی یوازې په دې کلام کې دومره خوند دی یوازې د پیغمبر دومره خوږ دی یوازې د نیکان خلک دومره مزېدار دي ګوره نیکانو خلکو سره چې سړی کښېني دا فایده اده کوي کله چې ته د یو نیک سړي سره کښېنې د یو عالم سره د یو دینداره سړي سره نو زړه دې کېږي چې لاړ شي ته نه ولې ځکه چې دا سړی د الله په دین باندې عمل کوي نو پوه شه هغه د چا په دین چې عمل کېږي چې هغه ته په لیدو کې څومره خوند چې کله د هغه دیدن کې نو څومره مزه وي او بیا په هغې پسې چې کله د پیغمبر دیدن کې او بیا د نور پیغمبران او نیکان خلک الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي خلاصه دا شو چې په دنیا کې الله نه لیدی کېږي په ویښه او په آخرت کې به مؤمنان اینی په ارض محشر کې او په جنت کې الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو ته دغه دیدن نصیب کړي او الله سبحانه وتعالی دې د جنت هغه نعمتونه موږ ته نصیب کړي او څنګه چې الله موږ دلته جمع کړي نو دغه شان دې الله موږ په جنتونو کې د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ټول یو ځای کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.